دغه سړک پخوا خراب و، نو اوس جوړ شوی دی. زه هم نه یم ورباندې راغلی. دغه لار به نن ولاړ شو. دغه افغان رویال افغان هوټل دی. دا سړک پخوا ډېره وخته ما خو بیخي نه و لیدلی. دا نو په کندهار کې هغه ودانۍ ده چې بس اوله وارې دغه ښه ودانۍ وه چې جوړه سوه. رویال افغان هوټل مخ هم خلاصه سوه، وینې دغه سړک نو تازه جوړ شوی دی. نو دغه نوی مارکیټ دی د موبایلو. مخکې بیروبار ډېر دی. هغه د توپخانې پل دی. اوس یې ښه خوند وکړي. شهیدان چوک له ډېرې لرې څه معلومېږي. دا هم بیا د میوو ډېر پخوانی پوینټ دی. معنا انګور وینې څونه ښایسته انګور راغلي بیا. سلامونه، ستړي مه سئ، وخت مو بخیر. نو خدای دې وکړي چې ټوله به جوړ روغ یاست. نو مازدیګر دی تقریبا، نن یو څه وختي دی. ښار ته راوتلي یو، نو که راځئ وګورو چې په ښار کې څه حساب دی. خو دا ده چې هوا یو څه خوبه ده. که راځئ ګرځو نو چې څه کیسې دي په ښار کې. نو کپتان مدد چوک باندې راوګرځېدلو. دې خوا ته به مو لمر هم راسه نیام سي، او د مازدیګر اذانونه که اورئ شروع دي. ما درته وویل چې ما نن یو څه وختي راوتلي یو. دا خو نو دغه نوی مارکیټ دی د موبایلو. مخکې بیروبار ډېر دی. دا د شهیدانو چوک شاوخوا به دا وګرځېږو. باد شته، خو هوا یو څه سره دوړنه ده. ګرد و غبار زیات دی. ګرمي د باندې یو څلوېښته. هغه د توپخانې پل دی. ګنیانو اوبه هم شته. زه خپله نه یم شوقي، خو په دې شپو کې ډېر سي. لکه د مشروباتو شپې دي، ګرمي ده. ساحه ډېره پراخه سوله. اوس هغه څو ورځې نه مخکې که ستاسې په یاد پر دغه ځای باندې کار شروع، دا مارکیټ یو والی نه دی. نو دا ځای به پخوا چې راغلی، دا جاده به تنګېدله شهیدانو چوک ته چې به راورسېدلې. نو اوس ازادي سوله. دغه ساحه یې وواله. دغه اوس یې ښه خوند وکړي. شهیدانو چوک له ډېرې لرې څه معلومېږي. رات بازار خواته به ځکه نه ځم چې هغې خواته بیا مازدیګر دی، بیروبار ډېرې. جامع عمر پر لار به داسې راوګرځېږم، دغسې به ولاړ شم. دا هم بیا د میوو ډېر پخوانی پوینټ دی. معنا انګور وینې څونه ښایسته انګور راغلي بیا. خټکي دي بیخي ښایسته.
کمر نو پر دغه وضعیت دی وینې مکمل یې تر اوسه کار نه دی خلاص شوی انځر سږ کال دا تازه انځر پخوا ډېر کم خرڅېدل خو سږ کال بیخي ډېر سوي دي نو څه وجه کېدای شي ډېر به سوي سږ کال څنګه حساب دی ته وګوره څونه ښایسته خټکي دي او انګور دي انګور ډېر راغلي دي معنا ډېره پرېماني ده د تازه میوې او نرخونه هم په دې شپو کې ډېر خوندور یي ارزانه یي معنا دا بیا دغه د ودو دوکان دی چې دا واده یا څه بل محفل یې دلته خلک دا میلونه و موټر و دغه شان ګل پوشه کوي د نایدو چوک سره یم تقریبا د پرشو د غالیو د دغو شانو دوکانونه دي پر دا فکر کوم چې دغه به نایدو چوک ما ته ونه که دا ځینې چوکونه داسې دقیق رامعلوم یا هغه ساحه یې رامعلوم یا چوک نه یې رامعلوم دې خواته لوړ چې ولاړ شې نو نوی سړک دی مخته نو بیا د انګریزانو د زنانه بازار چې دی دلته بیا بایسکلانو دا شان ډېر خرڅېږي دغه د انګریزانو دا نه یا د زنانه بازار مخ دی دا هم درب اخونزاده جامع ده دې ساحې نو دغه مشهوره ځای دی دا درب اخونزاده جامع ډېر پخوا به موږ کله کله د جمعې په ورځ دغه جامع ته راتلو راغمه د موټر د ګوټو ځای ته نو دغه ساحې ته چې راشې د دې د ځای دوکانداران بیا چې د امازې ته را داخل شي دوی ستا د موټر ټایرو ته ګوري وایي ته ودرېږه د ده ټایرونه څنګه دي د ده چیش په کار دی زما د موټر ټایرونه الحمدلله برابر دي زه یې نه وراچومه خو خیر وایي د موچي بیا هم سترګې په بوټو کې د دې بیا د موټر په بوټو کې سترګې دا نو کابل دروازه ده ریمانو د دې
پخې پسې ډېر سوي دي اوس. پخوا دلته یو څو دوکانه وو، دغه ساحه کې خو بیخي نه وو. نو دا بیا ټوله د پرزو ساحه ده، وینې د منفرانو څخه نیولې تر جمپینانو تر اشارو تر بتیو، دا ټوله شیان په دغه ساحه کې پیدا کېږي. او داسې لاندې پسې ورتاسې بیا مستریان هم شته په دې سرایو کې. دا ټوله پرزې دي. دلته یو ډېر مشهوره سرای چې د ډب سرای په نامه دی، فکر کومه دا هغه به وي د ډب سرای، او دا داسې په ډب کې لوېدلی دی، وینې د هغه سرای دی. دلته نو ډېر مستریان دي چې ورننوځي داخل ته. موږ دغسې کرار روان یو، د کابل دروازه به ووځو. لکه جاده مې څو وارې در باندې لیدلې ده، نن به دغه ساحه در باندې ووینم. دغه سړک پخوا خراب و، نو اوس جوړ شوی دی، زه هم نه یم ورباندې راغلی. پر دغه لار به نن ولاړ شو. دغه افغان رویال افغان هوټل دی. دا سړک پخوا ډېره وخته ما خو بیخي نه و لیدلی. دا نو په کندهار کې هغه ودانۍ ده چې بس اوله وارې د هغه ښه ودانۍ وه چې جوړه سوه. رویال افغان هوټل مخ هم خلاصه سوه، وینې او دغه سړک نو تازه جوړ شوی دی. دا یو ورځ زه پر بایپاس باندې تلمه، ما ولیدی، ما دا سړک به له کومې خوا راوتلی په کابل دروازه کې، نو هغه دغه ځای دی. دا اوس دې ټولو کورو ته پیدا وکړه دې سړک، وینې دا کور جوړ شوی دی. وساس وله ځکه به یې یو څه قیامت پیدا کړي، کور به یې هم قیامت پیدا کړي. وینې دا د چاردیوالیانې شروع شوي دي دستي. دا غله تقریبا بایپاس ته راووتلم. لنډه لار هم سوله ده راتلونکي لپاره، که بیا یو ورځ لاره بنده وه یا څه خبره وه. زه نه وم پر راغلی، دا د اولنی وار دی چې پر راغلم پر دې سړک باندې. دې خوا ته یو بله کوڅه هم شته، زه ډېر وخت مخکې یو وخت راوتلی یم، هغه هم د موټر لاره ده، په هغه داسې کږه وږه ده، کورو منځ دی بیخي، داسې عمومي لاره نه ده. بس بایپاس نو د کندهار د کاروبار مرکز دی، د غټې غټې موندیانې، د غټ بزنس دلته دی ټوله. نو ټوله ورځ بس دغه غټ موټران تاو بالا کېږي، څوک خالي کېږي، څوک ډکېږي، څوک د بار په انتظار یې. مخته مې د رومیانو او د بانجڼو ګاډۍ روانه ده. دوه منه په 40 من په 60 او بانجڼ سیدي هلته په 10 افغانۍ. پاتاو غاړې ته راورسېدلم. دا مې وخت ډېر خراب، خو اوس الحمدلله جوړ دی. دغه ساحه بیا ډېره شنه ده چې دې خوا ته پسې ورسې، دلته بیا اکثره دا مامتي دي، دا ترکاري او دا شیان دلته کرل کېږي په دغه ساحه کې.
دغسې وینې ټولې مامتې دې خوا ته چې راشي بیخي داسې چم کوي لکه ساره مګر دې خوا ته بیخي دستي درایي ده نه دی دا مځکې اوس هم خلک کري دا اوس یې هم د فصلونه په کرلي دي بېرته راووتلمه تقریبا عمومي جادې ته 302 هم راغلل که 580 دي خو اوس یې موږ په هغه نامه پېژنو او دغسې پسې وځي بالا د هلمند فراه هرات دغه مسیر باندې بیرته د میوو مرکزي نقطې ته راورسېدلم خټکیان وینئ ماشاءالله دې ورسره یې بیخي کیسه ده یو مخ بیرته درایي ته راورسېدلم نو تقریبا پر ټول ښار مې راوګرځولاس نو بس راغلم دغې ساحې ته غواړم چې دلته یو ګړی کښېنم او له دې خوا څه ماشاءالله داسې ښایسته هوا راځي مزدلي یو موږ حالا نو هسې هم تاریکه د ماښام دی نو بیا به سبا خبرې کوو نو تر بیا ښه وخت د الله په امان